کتونکو یوه پیغله جینۍ چې د خپل کوره تښتېدلی یار پسې او په دغه دوران کې یار پې بیا غلط کارونه شروع کړي دي او بدکاریانې به یې پې کولي. ویډیو به راسره تر اخره پورې ګورئ. په دې ویډیو کې دله د دغه جینۍ ټول معلومات او ډیټیل شریکوم. کتونکو د دغه جینۍ چې دغه هلک سره یارانه وه او دغه هلک ورته ویلي چې ما سره وتښته. دغه جینۍ چې خپل کور عزت ته نه دي کتلي او خپل عزت یې خاورو سره خاورو کړو، خپل خاندان یې وشرمو، د خپله کوره ووتله وتښتېدله د دغه هلک پسې. دغه هلک چې کله ځان سره بوتلله نو په ښار کې ورله یو کوارټر ونیو، یو کمره یې ورله ونیوله چې دغه کمره کې به دغه جینۍ پاتې کېدله. څه ټیم پس دغه هلک راپاڅېدو، دغه جینۍ ته یې ویل چې ته دلته پاتې کېږې نو څه کار خو م کوه. دغه هلک راپاڅېدو او دغه جینۍ له یې هلکان راوستل شروع کړل چې دغه هلکان ورسره دغه غلط کارونه بدکاریانې ورسره کولي او په دغه دوران کې به دغه هلک ترېنه ویډیوګانې هم جوړولې چې بعد کې بیا بلیک میل کړي دغه جینۍ. دوستانو دغه جینۍ دومره حد ته ورسېدله چې بیا به پارټیانو ته تلله او دغه نایټ پارټیانې به یې انوایټ کولې، خلکو به بوتلله او هلته به ورسره دغه نور بدکاریانې او غلط کارونه کوو. کتونکو دغه جینۍ چې اوس ورونو ګیره کړې او تاڼه کې یې ورکړې ده، دغه بیان یې راغلی دی چې ما سره خپل یار دغه کارونه وکړل او دغه یار یې هم ګرفتار شوی دی. نو دوستانو دغه جینۍ چې خپل بیان ورکړی و دغه مې سره شریک کو او د دې ویډیو مقصد دا او د دغه جینۍ میسج دا چې کله هم د داسې هلکانو په خبرو کې مه راځئ چې کوم هلکان تاسو ته وایي چې موږ سره وتښته او موږ به تا سره واده وکړو. دغه یو ټیک خبره نه ده. که تاسو سره دغه هلک یقیني واده کوي او پاکه مینه یې در سره، نو هغه به تا پسې رشته راولېږي او د هغه کور نه به دې په عزت سره خپل کور ته بوځي، نه چې تا ته دغه ووایي چې ما سره وتښته او زه تا سره مینه کوم او زه به تا ساتم او دغه حساب کتاب. نو دوستانو دا ټول معلومات